ښه دوستانو، کله کله داسې وشي چې یو کس په جاسته خیږي یا بس کې کینی یا بل داسې رش کرځې لځي یا کلاس کې چرته اسایمنټ پریزنټیشن وي یا بالکل داسې هیڅ یو سچویشن د یره یا څه نوې دغه نه وي، اچانک هیڅ بیسه داسې مشکل ورله جوړ شي چې هغه سره د مرګ یره خوف جوړ شي، ورسره زړه رفتار یې اچانک تیز شي، ساه یې تیزه شي، ګډه وډه شي، سینه کې درد شروع شي، لاس خپې ریږدي رپیږي او خوله پې راماته شي، دله داسې لګي چې ساه رانه وځي، زه مړ کېږم. او ځینې خو یو نیم خو بیا داسې وخت کې وصیت هم وکړي، خپل پردو ته ووایي چې حق را وبخې او دا مې آخري وخت کلمه هم تیره کی او ښه کلک یقین یې جوړ شي چې بس لاړم زه مړ کېږم او عزیزان دوستان یې هغه په منډه هسپتال ته ورسوي، ایمرجنسي له یې بوځي. ایمرجنسي ته چې ورسي ډاکټران ورله ټیسټونه یو شی بل شی هر څه وکړي، ایټ دی اینډ په اخره کې نتیجه دا ورکړي چې هر څه دې ټیک دي، زړه دې صفا دی، ټیسټونه دې ټیک دي، هیڅ داسې یو مشکل دې په باډي کې نشته دی. نو مریض په سوچ کې شي چې داسې څه مشکل په زړه کې هم نشته راته، په ټیسټونه مې هم صفا دي، نو زه یا ډرامه کوم او یا دا ډاکټران نه پوهیږي چې زه په ما باندې د مرګ یره تیریږي، زه مړ کېږم او دوی وایي چې ښه دی ټیک. نو ملګرو دا څه شي دي؟ دا ډاکټران نه پوهیږي او که د سړی ډرامې کوي، توبه استغفار، داسې ډرامې څوک نه کولی شي او نه کوي. او نه دا دي چې ډاکټران ناپوهه دي، ډاکټران هم پوهه دي، ټیسټونه هم صحیح دي، هر څه ټیک دي، خو دا نفسیاتي مرض دی. دا ټول علامات نارمل علامات دي، دا د یرې علامات دي، پر سړي کې د یرې په حالاتو کې راځي. خو دلته په کم کیس کې چې د سړي ته دا علامات شروع شي، دلته بظاهره د یرې څه خاص صحیح نه، او دلته هغه ټول علامات چې یو انسان ته سخت د یرې په حالات او کیفیت کې هغه ته راځي، هغه په د باندې بې ځایه او بې وخته را شروع شي. نو ځکه چې ایمرجنسي له لاړ شي، ټیسټونه وکړي، هغه ریپورټس ټیک راځي، نارمل راځي، ولې چې دغه ټول علامات خو نارمل دي. ټیسټ خو یو ابنارمل شی هغه راوباسلی شي، خو یو نارمل شی هغه نشي راوباسلی. نو دغه نفسیاتي مرض دی، مونږ پینیک اټیکس ورته وایو. د دا معنا نه ده چې سړی ته هارت اټیک کیږي یا بل داسې سیریس مسله ده، بلکې دا د نفسیاتو یو مرض دی او په اسانه علاج یې کیږي. خو مرګرو دا معنا هم نه ده چې دا سې چپې تاسو سیریس وانلې، ولې نه، دا د زړه دغه کې دی شي. خو چې کله ټیسټونه وشي او ای سی جی هر څه صفای وي، ټیک وي، نارمل وي، نو بیا مونږ وایو چې د تشویش خبره نه ده، نارمل کیسه ده او نفسیاتو ډاکټر هغه خپل په دې علاج باندې پوهیږي او دا هر څه به بالکل ټیک ټاک شي، نارمل بشي او سړی به نارمل لایف تیروي.